اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګی ټي وی ګرانو خلکو السلام علیکم. زیم تاسو قرب جنت ګل عادل سره د خپل مرګري نادر خان لاله تاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. څنګه چې تاسو زما سره دی وخت کې نه منګه دا وخت د پښتو یو داسې ستر لیکوال شخصیت لراغلی یو چې د مزاح په دنیا کې دا غوي خپل یو نوم دی. د مزاح په دنیا کې هغه یو ډیر لوی نوم پیدا کړی دی او چې کله هم د مزاح ذکر کیږي او هغه په هر ځای کې کیږي نو داغي سره سره با د عبدالستار بمبار بابا ذکر خامخا کیږي ځکه چې عبدالستار بمبار بابا چې دی داغه سره د تعریف محتاج نه دی ځکه چې د پښتو ژبې او بیا خاص کر د مزاح د شاعرۍ چې دوی کم خدمت کړي دي نو هغه چانه سره پټ پناه نه دي. نو خبر ډیر زیات نه کو ځکه چې ټول مرګري چې کم دي کم کتون کې دي د جرګي ټي وي نو هغه با سترګي چې د بابا نه منګه سوورو نو راځو بابا السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه بابا خیر دی جی؟ شکر کوم. څنګه ژوند څنګه تیریږي بابا؟ څنګه ډیر مزناک دی ځکه چې بوډاوالي کې داسې ژوند دی لا ډیر مزناک دی. خیر دی بس خو زوړ به ووایم مدام زوړ وایي جی وایي چې د دوو درې اشنا شي لرکوی چې د دوو درې اشنا شي لرکوی دیدنونه چې په غلا شي لرکوی چې په نه غونډه خبره مرور شي سمدستي که بیا په خلا شي لرکوی او چې ځوانۍ کې خپله خیر په ځای کې نه دي که په تېرو مرمولا شي لرکوی ځواني چې په خولې کې د خیر خبره نه وي که د ټول کلي بابا شي لرکوی او هغه دا ده چې مزه دا کوي چې پلار ته دادا وایي چې کوم ځای پلار ته دادا شي لرکوی او چې خیرې درته کوي عبدالستاره نو سپېره ښځه که د نیا شي لرکوی چې ښکلي یار سره هګۍ جنګوي منګري مار سره هګۍ جنګوي بیا په قرآن او په قسم دوکه کو دوکاندار سره هګۍ جنګوي ملګرو راشي د خیرن ته ګورئ د مزېدار سره هګۍ جنګوي چې عجیبه غوندې وختونه راغلو زامن د پلار سره هګۍ جنګوي پرېږده چې پروتي بې تپوسه پکې د تاڼهدار سره هګۍ جنګوي او تاسو هغه ډاکټر لیدلی و که نه چې د بیمار سره هګۍ جنګوي ملګرو دغه ماشوم نه پوهېږي عبدالستار سره هګۍ جنګوي وایي اوټنګه و یار ګورې اول څه پته نه لګي دلته د اخلاص مینې او د چل څه پته نه لګي زه هم مار خوړلی یم د پړي نه یېرېږم هر څه پکې وشي د ځنګل څه پته نه لګي قبر چونه ګچ مرزه به ایمان جندې همدغسې سپینې بوساړې دي د عمل څه پته نه لګي ډېر زموږ ملګري شودو سوي دي ماسته پوکي ړوند ته په ایمان د ګنې نل څه پته نه لګي سره یې د ملګرو څوک بجې څوک به راځي ورته دلته د جونګړې شیش محل څه پته نه لګي ما عبدالستار ته یې ویل انتظار کوه خو نور یې د راتللو مکمل څه پته نه لګي او کمره به خو غږ ورته د یار به کوم ښکلی چې سوی په اعتبار به کوم تر څو به دواړه لاس نیولي ګرځو غریب سړی یم څه روزګار به کوم څوک چې زمونږ ترمنځ د کاڼي ټکوي نور به سویم خو ازار به کوم عبدالستار وایي لږ ناوختی کو خو را به شي خیر دی انتظار به کوم مینه ښکلې مشغولا ده څوک به سوی څوک به سوی ناروا نه ده روا ده څوک به سوی څوک به سوی ګله بیا د دوی د قسته نن لاسونه را چاپېر کړه که ثواب دی که ګناه ده څوک به سوی څوک به سوی او دغه مازو دا کوشش دی چې دوه کسه یو ځای نه شي خو زمونږ پسې پروا ده څوک به سوی څوک به سوی او دا متل دی اوبه درومي په کمزوري ځای ماتېږي ناچاري بده بلا ده څوک به سوی څوک به سوی یوه خوله نه ده بېواکه کومه خوله به سړی چپ کړي دا د خدای لویه دنیا ده څوک به سوی څوک به سوی که دنیا په یو طرف شي دلولی رانه نه شي خیر دې ستاسو دوا ده څوک به سوی څوک به سوی یار ویل عبدالستاره بس غوږونه پې کاڼه که د ما ستا سره رضا ده څوک به سوی یار ته څوک نارې نه وخي پرده کې کار کوي تنبې نه وخي د ماسوتن ورته چینې نه وخي اوس یې په بل شان ته کمال روباسي او اشنا د کوره په مسکال روباسي پیسه به ډېره په سختۍ وګټي د بل سړی په مزدورۍ وګټي انګاره ښه په خوارۍ وګټي پردي پټي کې او بګوړو کې خو بیا په اشنا کې زیل وړو کې منم شاعر سړی د کار ښکاري او د پښتو ژبې خدمتګار ښکاري که ټولو خلکو ته دا پاس اسمان شي خو خپلې ښځې د وزګار ښکاري ټولو خو لکه دا ځینې خلک د اولیاو نه سوالونه کوي نو په هغې باندې یو نظم دی چې فتنې او فسادونه دي آخره زمانه ده د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده الله دې رحم وکړي ډېره ګرانه معامله ده او دا شرک نو د نسي دا خبره ښه ښکاره ده مشرک که بوتان ځان له خدایان نیولي دي او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي پلانی بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي د بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي
دا بل بابا د تبې دی چې تبه پې خچېږي په لاس او خپو که باد وي د دې بل سره جوړېږي زمنه مولیا چې مرتبې ورکړي خدای دی خو د خلکو د خپل ځانه ورتړلي دا ډیګرې دي څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترېنه غواړي څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترېنه غواړي څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترېنه غواړي او څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترېنه غواړي نو یو کس دلبار کې ناست و داسې ورو ورو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود او واده یې دې غوښتو یو څو ښځې راغلې وې د عمر نه پخې وې په چغو باندې سر وې غورځولې بورقې وې چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وې او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وې څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول او د قبر چې څه کاڼي و دوی ځان پورې مږلو نو یوې وې بابا خاوند مې نه مني خبره تعویض او دم درود پې اثر نه کوي د سره دی بلې وې زما خو د خاوند نه کېږي یاره دا کور ته نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره د ده نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم نو بیا بلې وې بابا چې جهنم دې راته کور و غلطي مې پکې نشته بې ګناه سوځم په اور د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تورو یا مړه دغه بلا که شیشم خلاصه د انګورو ما وی خانه دا سوال دې د کوو قابل خو نه دی او یا ترور دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی ګوټ کې یو ملنګ داسو چې دغه منجورو د چرسو په چیټه باندې راښکته د سرو په مخه ټوخېدو کو به د هېڅ نه دی خبر او راتلې به ورله ښځې مړه سم ډېر بختور و د مالګې یوه لویش کرۍ مخې ته پرته وه او دم کړې دی ملنګ و چې دا خلکو د خولده وه دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې او یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې یوې وې چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې او سحر وخت خو ځکه دی بابا له هم راغلی دی بلې وې ساده ښځې د ده کار خو بدل دی د نورو مسلو لري د خپو بابا خو بل دی ټول ورپکې شاټ دي نه پمپونو کې سی ان جي شته او نه ګیس او نه بجلي شته پټرول ورپکې شاټ دي نه پمپونو کې سی ان جي شته او نه ګیس او نه بجلي شته دا ښځې بیل خو راشي په دې خپل غم غلطوم او په دا ښځې بیل خو راشي خپله مینه پې ماتوم او په ده غم غلطومه بجلی او ګیس خو نشته دی په ده سترګې خوږوم او په ده غم غلطومه دا ډېر زیات وفادار دی دواړه مخه یې ښکلوم او په ده غم غلطومه پیسې ورله راخلم چېرته قرض ورله کوم او په ده غم غلطومه پیسې ورله راخلم چېرته قرض ورله کوم او په ده غم غلطومه زه ښه د یېرتې نه یم د سرکار یاد کې راځم او په دې خوشحاله یم بجلی سینجي چې پم ته د سینجی ورشي د ګاډو لوی قطار دی او بند کړی بازار دی یو سر په مردان کې دی بل سر په نوخار دی او بند کړی بازار دی چې مخه ورته بند نو غوسه خو دکاندار دی او بند کړی بازار دی څوک وایي ایمرجنسي د زما سره بیمار دی او بند کړی بازار دی نو انسان خو بنیادم دی که مازغې وختل سر ته نو دا وړم به بیا چېرته بجلی سینجی او ګیس خو خلک راوسته سپېمو ته او چې ورشي محکمو ته مازغه د سړي تو شي چې وګوري لانجو ته او چې ورشي محکمو ته ولاړ به په قطار کې تمامي ورځې غرمو ته او چې ورشي محکمو ته د خپو نه وینه سر ته خیږي سر نه راځي خپو ته او چې ورشي محکمو ته یو څو محکمې لږې سرسري غونته یادوم او صفت یې درته کومه په ټولو محکمو کې مې نږدې زړه ته واپډه ده او بېبدو محکمه ده ټول هغه پرهېزګاره دي الله ته مې توبه ده او بېبدو محکمه ده غلا دوکه دروغ چې مسلمان ته کونه نه نیسي لوی ډېرې به جوړ کړي خو تالان ته کونه نه نیسي اصه خو پردی خلک هم راته کې ملګری وي نو خپل لونه به څه کړي چې تاوان ته کونه نه نیسي نو هغه که سړی دی چې کنټرول یې برابر نه وي ډکې که خمبي که خو دوکان ته کونه نه نیسي دا خو ښاپېرک دی چې سرکته کونه پورته وي بله مرغۍ مړه که خو اسمان ته کونه نه نیسي او دی عبدالستار اوسنی اشنا بیزه ساتل ورکوي که مړه چې باران ته کونه نیسي نظر وي په چا وړو ولګي لکه سړی چې په چړو ولګي داسې لوکې مې د بدن اخېږي څنګه چې اور په بوساړو ولګي که غنمرانګ اعتراض نه کوي ما به خاص په سیکړو ولګي د یار د ولول سټوکي نه ښکته لاس مې د کوچو په پیړو ولګي مونږ خاص هم د تاوانه دچو یو 50 دی په کېړو ولګي عبدالستار مېلمه کوم دی اشنا خیر کوي روپۍ دوه په غوړو ولګي خو پوهېږي چې تاوان دی وایي یو څه کوي بل څه عجیبه غوندې انسان دی وایي یو څه کوي بل څه دروغجن وعده خلاف دی غل ډاکو رشوت خور دی دا له څنګه مسلمان دی وایي یو څه کوي بل څه کامل دی که فقیر دی خو چې دې ملک اوسېږي بس سپین ږیری دی که ځوان دی وایي یو څه کوي بل څه او که دوه کسه سپېد پوشه چاله ولېږي جرګه کې سم مثال د شیطان دی وایي یو څه کوي بل څه ای شیر عبدالستاره د خالد بابا نوسي دي منم ښکلی خاندان دی خو وایي یو څه کوي بل بس چې د نن زمانې یار نشي
ځان ته ساته منګری مار نیسي که یې په تمه کړې چې در به شمه دا په چنجن غاښ کې نسوار نیسي منم چې ته به ترېنه نه صبرېږې خوا چې په ورانه جرندوار نیسي ښکلې د ښکلې خوی نه څه خبر دی پرېږدی سله ورته لار نیسي ای زما ربه چې توبې قبلېږي نو په څه ګناه عبدالستار نیسي